سلامونه دوستانو. نن غواړم تاسو ته داسې سایت وښیم او داسې طریقه تاسو ته وښیم چې وکولای شئ په میوو ځان ته کرکټر جوړ کړئ او د هغه کرکټر څخه یو انیمیشن جوړ کړئ، یو فلم ورڅخه جوړ کړئ او خپل په سوشل میډیا کې شیر کړئ. دا فلمونه اوس په ترند کې دي، یعنی اوس په ټیک ټاک کې، په فیسبوک کې دا اوس ترند دي او په میلیوناو بازدید اخلي او خلک ځینې خپل اکانتونه مانیټایز کوي او حتی درآمد ځینې پیدا کوي او پیسې ځینې ګټي. نو که ته هم غواړې طریقه یې زده کړې نو ما سره په دې ویډیو کې اوسئ. دوستانو د دې اسکرین او د دې روبات لینک چې دی د ډسکرپشن کې مې ایږدلی دی، کولی شئ پر باندې ویوئ او دې اسکرین ته راسئ. چې دې صفحې ته راغلئ اول د سر به ورته نوشته کوي اسټارټ. ستار چې مو نوشته کوي دا تاسو ته مختلفې سناریوې درکوي. نو دا اولې زه انتخابوم، دا اولې مې چې انتخاب کړه هلته وګورئ دوستانو، دا د دې په خاطر چې موږ ته 50 کریډټ راکوي هغه فری اکانت یې او تقریبا کولی شو 4 کلیپ په باندې جوړ کړو. هر کلیپ هم تقریبا 10 ثانیې 8 ثانیې دی، نو تی تر هغه بیشتره نه شو جوړولی. نو بهتره دا دی چې تی ورته وایاست چې دا داستان او د فلم انیمیشن لنډ کې چې سرته یې معلوم سي. اوس مثلا دې 14 ثانیې دغه یې جوړې کړې دي، ثانیې یې جوړې کړې دي یا شاټ یې جوړ کړی دی. نو بهتره دی چې ته ورته وایې چې سروته یې اگر سره په 4 دغو کې 4 قسمتو کې 4 صحنو کې ټولې کې. نو زه به دلته ورته نوشته کوم چې دا ماته لنډ کې ښه دوستان، دلته به ورته دا اوس مثلا په 4 قسمتو کې سم کوي. اوس زه به ورته کانټینیو دلته نوشته کوم. ښه دوستانو، دلته کرکټرونه یې موږ ته غواړي اول سره جوړ کړي. نو زه دا پرامپټونه وړم د ګوګل فلو سایت ته. ګوګل لابس چې ته په انټرنیټ کې سرچ کړي هغه سایت یې راوړي او سایت
لینک هم زه په ډسکرپشن کې ږدم چې وکولای شئ ځینې استفاده وکړئ. دلته به راسو، دا به دلته پیسټ کړو، تنظیمات یې به 9/14 بهتره دی چې پرېږدو. د ټیک ټاک دپاره ښه دی، دا هم 9/14، دا هم پر لایټ پرېږدو همیشه. دا ذخیره کړو. هغه لایټ چې دی مثلا د اخري ګزینه چې ده، دا لایټ چې دی مثلا کیفیت یو څه تر نوره کمتره دی، لیکن بیا دې څخه دونه کریدت نه وي. او دا ربات هم چې دی نانو بنانا 2 پرېږدئ، دا هم 9/14، دا هم 9/14. د 9/14 د ټیک ټاک دی، 14/9 د یوټیوب دی. که د هر یو چې دی غواړئ بیا انتخاب کړئ. زه به دا ذخیره کړم، ذخیره کړی دی نو ذخیره سي ښه. زه به دا ووم. دا به کاپي کړم. پرېږده چې هغه جوړې کړي، کرکټرونه یې جوړ کړه، لیکن د دې یو سترګې ولې نشته. ته به دا بل کرکټر هم څنګه جوړوي. دا ما دوم کرکټر دی، یو بل هم جوړ. د دې ویښتان نشته، د دې سترګې نشته، لیکن دا یو بیا بهتره دی. دا اخر به پرېږدو، څلور کرکټره جوړ شي. کوچنی ځینې جوړ کړئ. ښه دوستان، کرکټرونه چې جوړ سو، برته به راسئ چات جي پي ټي ته، هلته به ورته نوشته کړئ کنټینیو. دا به راسئ، دا به ورته نوشته کړئ. تنظیمات هم سم دي.
هغه قسمت کې ته سن جوړي هغه دا هم یو راوستي دلته کوپی کوي سنونه ته جوړ کړي اول قسمت کې کاراکترونه جوړ کړه اوس سن جوړي صحنه دا بل هم جوړ کړه دا ولاړ سه درېیم هم جوړ کړو یو لږ ته به صبر وکړو ورته ټایم جوړ کړه اخر به جوړ کړو ښه دوستانو سن یې موږ ته جوړ کړئ اوس په دې عکسو کې په ترتیب انتخاب کړئ هر یو چې ته انتخاب ووایي انتخاب یې کړئ مثلا زه په دې دواړو کې زه دغه اول انتخابوم دلته متحرک کردن یا په انګلیسي انیمیشن ورته وایي دا به ووایي دلته به کانتینیو نوشته کوئ اوس دې ته وایي چې دا صحنې و څه رقم اجرا کړي هلته خپله کرکټر جوړ کړئ او خپله صحنې مو جوړ کړه اوس به دا سناریو به ورکړو داسې اولي به راځو په دغه اولي ته یږدو چې د دې دغه جوړ کړي ویډیو جوړ کړي څنګه شو دلته یو ورملې به امتحان کوو اولي سن چې دی دا موږ ته جوړېږي وخت پر جوړېدو دی دلته به راسو دا به نوم دلته انتخاب کړو دا د دومه سن
ښه دوستان دلته ما ته جوړ کړه ښه لیکن ما ته د هر فلم څخه دوه واره جوړ کړي دي ونسو کولی چې هغه آخري سن جوړ کړو نو په دغه خاطر دغه چې جوړ کړي دي دا ته کولی شي دلته بارګري باندې ووهئ او په څو کیفیتو کولی شي ډاونلوډ کړئ که د نور کیفیتونه غواړئ باید هغه پرو اکانت یې واخلئ هغه د پیسو اکانت یې واخلئ لیکن په دا فري اکانت هم ته کولی شي دا ډاونلوډ کړئ ادرس به ته ډاونلوډوئ یا به ځئ کپ کات کې هلته د سره چې هر یو په ترتیب چې دی هغه یې ږدئ هلته او خپل فلم د اول تر اخره هلته دغه کوئ سره وصلوئ او یو ویډیو ځینې جوړوئ او کولی شئ خپل په ټیک ټاک کې ځینې استفاده وکړئ دوستان دا د نن ویډیو مننه چې تر اخره مو ویډیو وکتله Whose baby is this? Why are you hiding it? You have another family? I can't believe this. No! This baby isn't his. He's helping us.